د کرکټ نړیواله شورا آصف علي او فرید ملک جریمه کړل. د کرکټ نړیواله شورا له اصولو څخه د سرغړونې له امله د پاکستان کرکټ لوبغاړی آصف علي او د افغانستان لوبغاړی فرید احمد ملک جریمه کړل. 13 ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ په لوبه کې افغان لوبغاړی فرید ملک د پاکستان آصف علي د لوبې پر مهم وخت وسوځولو او د معمول سره سم یې د هغه سوځول په ډېر خوشحالۍ سره ولمانځل، خو آصف علي ټېله کړ او نږدې وه چې پر بیټ یې ګوزار پرې کړی وای. دا پیښه په ټولنیزو شبکو کې د افغان او پاکستاني مینوالو سخت غبرګونونه وپارول او هر یو د خپل لوبغاړي ملاتړ اعلان کړ. د کرکټ نړیواله شورا لخوا په یوه خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې آصف علي د لوبغاړو لپاره د ټاکل شویو اصولو سرغړونه کړې ده چې په یوه نړیواله لوبه کې د زشت چلند او سپکاوي سره تړلي مسایلو کې راځي. سرچینې زیاته کړې افغان لوبغاړی فرید ملک هم له بل لوبغاړي سره د نامناسب چلند او فزیکي ټېلماټې له امله اصول مات کړي او جریمه شوی. د کرکټ نړیواله شورا ویلي دوی دواړه به د خپلې لوبې د فیسونو 25% جریمه ورکوي. د هیوادونو کرکټ بورډ ادارې د خپلو اصولو په اساس لوبغاړو ته د لوبې فیسونه ورکوي. د کرکټ نړیواله شورا اعلامیه همدغه راز وایي چې له دوی دواړو څخه د ورزشي اخلاقو یو پوینټ هم کم شوی او زیاتوي چې دواړو لوبغاړو خپلې تېروتنې منلې دي. د کرکټ نړیواله شورا زیاته کړې له یو لوبغاړي څخه په 24 میاشتو کې د ورزشي اخلاقو 4 پوینټونه کم شي له لوبو څخه د بندیز له سزا سره مخامخ کېدی شي. درنو لیدونکو، که له موږ سره په چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.